اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې د حیض. اوس بیان د حیض درته کوي. حیض یو ناجوړی ده چې یو زنانې لره ورځي په هره میاشت کې. هغه زنانې لره چې دا بالغه وي، لوی او په نس باندې اولاد نه لري، دغه زنانې لره حیض ناجوړی ورځي. اوس بیان د دې دی. الحیض حیض چې دی دمو ویني دی، ینفذوه چې چڼي یې غورځوي یې بهیږي، رحم یې د رحم څخه، رحم د اولاد ځای ته ویل کېږي. نو د دغه رحم څخه چې را بهیږي دغه وینه ته حیض ویل کېږي. لا داء نه درد لري په دې بها په دې سره، ولا آیاس او نه ناامیدي لري، نه ناامیده کېږي په دې سره، ناامیدي هم د دې څخه لرې کېږي. واقله کمه موده چې ده د حیض 3 ایام 3 ورځې ده، ولیالها او 3 شپې ده. د حیض کمه اندازه 3 شپې 3 ورځې ده، و اکثره زیاته اندازه 10 10 ورځې 10 شپې ده. و اقل الطهر کمه اندازه د پاکۍ چې بیا ده 15 یوما 15 شپې ده. ګوره یو ښځې ته نن ناجوړي پیدا سوه 10 شپې، دا 10 شپې چې تېرې شوې دا خو د دې حیض دی. بیا پاکه د 15 شپې پاکه وله، 14مه شپه بیا ناجوړي ور پیدا سوه، دا بیا حیض بلل کېږي. ګوره 15 شپې کمه اندازه د پاکۍ ده. ولا حد نسته، اندازه نسته لاکثره زیات اندازې لره د پاکۍ. ګوره کم اندازه د پاکۍ 15 شپې، زیات اندازه معلومه نه ده. چې 60 شپې وي، میاشت وي، 15 میاشتې وي، کال وي، امکان لري چې دا ښځه 1 کال هم پاکه وګرځي، 3 کال زیات هم پاکه وګرځي. نو پاکوالي ته د زیاتې اندازې دا اندازه نه ده، دا حد نه دی ورته معلوم چې څو وخت به دا پاکي. خو کمه اندازه 15 شپې، تر 15 شپې کمه دا نشي پاکېدلی، چې تر 15 شپې به کښتئ. والطهر پاکي المتخلل چې ګډه سي په مدتي په موده کې د حیض. ګوره پاکي او حیض سره ګډ وډ سوله. دا مسله چې ده د طهر متخلل دا چې دی دا حیض و پاکي سره ګډه وډه سي. یو زنانې ته اوله پلا د شروع سلادیه ته دا ناجوړي پیدا سي، بس حیض و ناجوړي ګرد عمر شروع په میاشتو شروع، نو دې ته طهر متخلل ویل کېږي. نو د دې ښځې دپاره حیض چې دی د اوله پلا چې د دې حیض شروع سوی دی که ابتدائیه وه، یعنې اوله پلا لویشت ته رسېدلې وه، د دې حیض 10 شپې دی، 15 شپې بیا پاکي ده، بیا 10 شپې حیض دی، بیا 15 شپې پاکي ده. دغه د دې چا دپاره. او که چیرې هغه زنانه ول چې د دې دپاره خپل عادت معلوم و، 15 شپې حیض ولو، 8 شپې حیض و، 6 شپې حیض و، بس دا به خپل عادت ته ردېږي، هغه 6 شپې به د دې حیض وي، بیا به 15 شپې د دې پاکي وي. هغه د پاکۍ شپې به جمعه باسي 15 شپې، بیا به دا خپل د حیض شپې پر کښېږدي، شمار به کړي چې دا د حیض وي. د حیض په شپو کې به د لمونځ و، روژه و، نژدېکت و، د قرآن تلاوت دا نه کوي، او هغه د پاکۍ په شپو کې به بیا کوي، بېرته به بیا هغه شیان کوي. که څه هم دا ناجوړې سته، دا استحاضت، دا مستحاضه ښځه بلل کېږي. وما هغه رأت چې ویني من اللون د رنګ سپیه په دې کې سیوال بیاض ما سوا د سپینوالي څه حیض دی. چې کم رنګ ناجوړي را روانه وي، سره ژاړه خړه شنه څه رقم رنګ وي، دغه ناجوړي ته حیض ویل کېږي ما سوا د سپینوالي څه. ګوره که سپینې اوبه ښکاره شوه بس حیض ختم شو. یمنع منکیه صلاة المنځ والصوم وروژه ویقضا قضا براوي هو د دغه روژې لاهیه نه د لمانځه. ګوره لمونځ را ګرځول د دې دپاره نه غواړي، د حیض په شپو کې دا نه لمونځ کوي نه روژه نشي، نو منځونه را ګرځول نه غواړي، روژې به را وګرځي. و دخول داخلېدل مسجد او مسجد ته دا د دې دپاره نه دی روا، دا منه دی. و طواف پر کعبه شریفه باندې کول دا د دې دپاره منه دی. حج له تللې ده، عمرې له تللې ده، خو که چیرې دې ته دا حیض ناجوړي پیدا سوه، دا به بیا پر کعبه شریفه باندې طواف نه کوي. و استمتاع نه پاخستل ما تحت الازار لاندې در لنګ لاندې، یعنې د دې سره جمعه کېدل چې خاوند نژدېکت سره کوي، جمعه ورسره کوي، وتې ورسره کوي، دا د دې دپاره چې دی دا منه دی. په دغه شپو کې دا دې ته جایز نه دی. ولا تقرؤ نه دی وایي القرآن قرآن مجید یم نه وایي. ګوره حیض والا ښځه ده، جنوب دی، نفاسه ښځه ده، دغه 3 نفر نفاسه بیا هغه 40 کې چې هغه زنانه چې د دې کښنۍ پیدا شي دا په 40 کې د دې 3 نفرو دپاره د قرآن ویل راخستل دا ناجایز دی، ناروا دی. که جنوب لکه د پاره د جنوب و نفسای لکه د پاره د نفاسه، دا دواړو د پاره هم چې جواز نه لري. بخلاف دا خبره مخالفه د المحدث د بیا وداسه، دا خبره دی نه د بیا وداسه. بیا وداس بیا قرآن مجید ویلی شي، بیا وداسه دی خو راخستلی نه شي، لاس نه شي وروړلی، ویلی شي. ولا یمسه نه دې مسه کوي هؤلاء دغه کسان مصحبان قرآن دې نه راخي په دغه الا بغلاف مګر نه په پوښ کې. که چیرې قرآن په پوښ کې و بیا راخستلی شي پروا نه کوي. متجافن جلا پوښ چې د قرآن څخه جلا بل په ټوکره یا دسمال په شي کې پیچلی و. وکورې هم مکروه دی بالکومې پلستوني سره، پلستوني قرآن مجید راخستل دا کار به نه کوي. ولا درهما او نه هغه درهم دینار اخی دا د دپاره نه دی جایز. پیچ په درهم کې سورتون آیاتونه وي، سورت لیکلی وي،
پیسې پخوا پیسې به ولې د قرآن آیاتونه به کې لیکلي وو، سورتونه به کې لیکلي وو، دا به نه راخي. دا د جنوب دپاره، د حیضې دپاره، د نفاسې دپاره، د دې دپاره جواز نه لري چې راواخي. الا بسرتي، مګر نه په همیاني کې. همیاني بټوه، اوس پیسې دي په بټوه کې پرتې دي، د قرآن آیاتونه پر لیکل دي، بالکل یې راکښلی سي. ولې دا بټوه چې دا جلا ده، دا یو بټوه ده، یو همیاني د جلا شی دی. همیاني د شی دی چې دا پر داملا باندې تړل کېږي، نو دې ته همیاني ویل. وحل روادي وتي ما د هغه چا قطع چې قطع سي، ختمي سي، د مهاویني لاکثر الحیض، زیات اندازې لره د حیض، و نفاس، د نفاس. د حیض زیات اندازه 10 ورځې او د نفاس زیات اندازه 40 ورځې. دون نه من هغه څوک پته چې قطع سي لاقل کمی مودې لره منه د دې الاخ بیان اذا هو مزا کثیر سو وخت یسع چې زایږي په دې وخت الغسل غسل وتحریمه تحریمه یعنی یو المنځ کې زایږ د المانځه یو وخت د المانځه. دونه قدر وخت چې د دې ناجوړي ختم سوله، دونه قدر وخت چې دا یا غسل کوي، یا دونه وخت چې دا د المانځه یو وخت، لکه اوس د ماپښینه صدر مازیګره پورې، یا د مازیګره صدر ماښام پورې، دونه قدر وخت چې ټیم یې نه پرسوي، لش په نه پرسوي، د مخه دا پاک سو، نو دونه قدر وخت به دا انتظار ورته وکي، بیا د دې وتی جایز دی. یا به غسل وکي، بیا د دې وتی جایز دی. و نفاس چې دی دمون ویني دی یعقوب ورسته الولد د اولاد، د اولاد د پیدا کېدو سره ورسته بیا ویني دی، داغه ته بیا نفاس ویل کېږي. موږ په پښتو کې 40 ورته وایي. ولا حد نسته لاقله کمی اندازې لري. کم اندازه د دې نه ده چې پر لاش په ختمیږي، که پر 15 که پر 15 که پر 20، کم اندازه نه ده معلوم. و اکثره زیات اندازه چې د نفاس د 40 40 یوما 40 شپې دي. زموږ زنان اکثر په دې ځای کې ډېره غلطي کوي، ناجوړي ختمه یې خدا ځان و 40 شپو ته خامخا رسي. دغه ټول منځونه پر دې باندې بیا واجب دي چې دا به راګرځي، چې دا په قصد قضا کوي. نو د دې چې ناجوړي ختمه سوه، صفایي راله، دا به غسل کوي، لمونځ به هم کوي، روژه به هم نیسي. دا دواړه د دې لپاره جایز دي، هم د خاوند سره نږدېکت، هم د قرآن تلاوت، دا ټوله جایز دي. چې د دې ناجوړي ختمه سوه، دا خامخا 40 ورځو ته رسېدل نه غواړي. وهو دا چې دی لأم التوامین، هغه مور لره چې هغه غبرګولیان لري، مور د غبرګولیانو، من اول د اوله څه د خلافا لمحمد. دا خبره چې دا خبره کې اختلاف کړی دی امام احمد صاحب. یو ښځې 2 اولاده په نست، اول اولاد چې پیدا سو، د اول اولاد سره 40 شروع کیږي. خلافا لمحمد، امام احمد صاحب په دې کې اختلاف کړی، هغه د غینه ده. ولی و انقضاء العده، تیرېدل د عیدې چې دی من الاخر رسدي. هغه وای عیده چې د یو زنانه په عیده کې د خاوند چې مړي به دا په عیده کې دا خاوند نس کولای، بل نو دا په 2 اولاد سره عیده تیریږي. اجماع د ټول اجماع پر دې باندې ده. نو چې دی نفاس هم د 2 مسدې وای شروع په دې کې اختلاف امام احمد صاحب کړی دی. نو اصل قول دا دی چې د اول اولاد سره شروع کیږي. وسقطه چې ده یرا چې ویني بعض خلقه، بعضی اندامونه ولدي د اولاد. ګوره د یو ښځې اولاد نقصان کوي، اولاد یې نقصان کوي، پر نیم عمر باندې وغورځاوي. دغه سقطه چې د دې د پیدا سو د اولاد، دا که چیرې اندامونه معلومېده چې دا سر دی، دا لاسونه دي، دا پښې دي، دا اولاد بلل کیږي. نو فتسیر به نفسا، په دې سره نفاسه ګرځي. او کچیر دا یو ټوټه غوړ شولې، اسی یو شی نه سر معلومې دی، نه پښې معلومې دی، نه صورت معلومې دی، نو دغه چې دی د نفاس بیا نشته. والامه منځ چې د ام الولده، په دې باندې ام الولده کیږي. ولې خو د اولاد دغه د صورت ګرد معلومیږي، سر معلومیږي، لاسونه معلومیږي، پښې معلومیږي، نو په دې سره ښځه نفاسه هم ګرځي، یعنی دا په 40 کې هم کیږي په دې باندې. او منځ چې د منځ په دې باندې ازادیږي، یعنی ام الولده ګرځي په دې باندې. ويقع واقع کیږي المعلق، معلق هغه شیان بل ولد چې په اولاد پسې دي، چې کم شیان په اولاد پورې معلق دي، هغه په دې باندې واقع کیږي. یعنی اوس عیده ده، عیده په دې باندې هم تیریږي، په داسې سقطه باندې چې د لاس او پښې او دا معلومیږي، په دې باندې دخکیږي. او که چیرې دغه غوښه ول، نو دا اندازه نه کوي چې آیا دا اولاد دی که دا یو بل ناجوړي ده، د یو بل ځاسې غوښه رایلاسو، خو دا اندازه سړي ته نه ورکوي. نو په دې باندې نفاس هم نه ګرځي، ام الولده هم نه ګرځي، او عیده هم نه په تیریږي. وتنقضي او تیریږي العده عده به په دې سره. وما هغه نقص چې کم عن اقل در کم الحیز د حیز، او زاد یا زیات علی حیز پر حیز باندې مبتدأتی د مبتدئ شذ، هغه شذ چې اول پلا د لويشت ورسه د دې ته حیز ور پیداس. او هو دا چې د 10 لش پیری، او علی نفاس یا په نفاس باندې هدا دی. او هو دا چې د 40 40 پیری. ګوره هغه شذ چې اول پلا د دې اولاد پیداسي، د دې اول اولاد وي، د دې ناجوړي ولاړ در 40 پیا واوښته، نو د دې نفاس چې دی هغه 40 شپې دی. یا اوله پلا د دې حیض شروع سو، دا نه بالغ سو چې د دې حیض شروع سو، د لش په واوښتي، د دې حیض چې دی لش په پردي. او علی عادت یا پر عادت باندې په ما په دې دواړو کې هغه شذ چې د دې حیض مخ کې وی عادت درلودي، دې شذ یا نفاس باندې خپل عادت درلودي، بیا عادت تعرضیږي، هغه پر خپل عادت باندې بځي.
او جاوزه تیری وکي اکثرهما زیات تر دې وما هغه رأت چې ویني حامل او حامله ښځه حامله ښځه هغه ښځه ته ویل کېږي چې د دې په نس باندې اولاد وي دې ته دا ناجوړي پیدا سول دې ته نفاس نه ویل کېږي دې ته حیض نه ویل کېږي دې ته استحاضه یعنی دې ته مرض ویل کېږي لا تمنع نه منع کوي الصلات المنځ هم نه منع کوي وصوما او نه روژه ووتیا او نه وتي لمونځ به هم کوي روژه به هم نیسي وتي به هم کوي په دې باندې هېڅ شی نه منع کېږي ومن هغه څوک لم یمضي که نه و تېر سوی علیه پر دې باندې وخت فرض د یو فرض لمانځه الا وبه حدث مګر نه په دې پورې بیا اودسیا ده من استحاضة هر هغه څه چې مرض دی او رعاف یا د پزې وینېدل دي ونحوهما یا په مثل د دې چې در نسیله دي یا بادونه جاري وي یا بول تویږي د دغه انسانانو یتوضأ اودس به تازه کوي لوقت دپاره د وخت کل فرض د هر فرض وخت چې داخل سولو بس په داخلېدو د وخت باندې چې فرض وواتی وخت بس د دې دغه اوس اودس یې خپله ماتي یصلي لمونځ به کوي به په دې اوداسه سره فی په دا وخت کې ماشاء چې خوښه سي فرض او نفلن یا نفل په دغه وخت کې چې دغه د ناجوړي سته یا د ښځې ناجوړي سته په دغه چې دا وخت یې ووتې بس اودس یې مات شو چې نوی اودس یې تازه کړي په دې هم فرض لمونځ کوی هم نفل لمونځ کوی دا ټوله دته جایز وینقضه ماتوي دغه اودس خروج وتل الوقت د وخت چې وخت ووتې اودس یې په خپله مات شو کطلوع لکه راختل الشمس د لمر چې لمر راوخته یو سړی اودس درلودی سار چې لمر راوخته دی معذور سړی ولو یعنی بول جاری وي بادونه جاری وي او بل نه جوړي ورته پزه وینېدل چې دا وخت وواتی چې لمر پر راوخته بس اودس یې مات لا دخول نه داخلېدل کزوال لکه زوال یو سړی په زوال کې لمر پر سر باندې ولاړ دی دلته اودس تازه کی نو دی معذور سړی دی ماپښین پر را داخل شو چې در زوال لمر واوښتی ماپښین داخل شو نو په دې باندې اودس نه ماتېږي ګوره په داخلېدو نه ماتېږي په خروج د وخت ماتېږي چې وخت وواتي اودس یې ماتېږي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين